په پلازمینه کابل کې صدیق عمر مارکیټ هغه مارکیټ چې زیات ټکنالوژي اړوند وسایل پکې شتون لري. په صدیق عمر مارکیټ کې کمپیوټرونه، ټلویزیونونه، کمرې، د غږ یو شمېر وسایل لکه لاوډ سپیکر، مایکروفون او داسې نور وسایل پکې شتون لري. حفیظ الله په یاد مارکیټ کې لا ډېر پخوا راهیسې د ټلویزیونونو پلورلو دوکان لري. د نوموړي په خبره هره ورځ د سهار لخوا بیا د شپې تر ناوخته خپل دوکان ته د دې لپاره راځي چې د خپلو بچیانو لپاره یو څه کور ته یوسي. دی وایي د پخوا په پرتله مو د وسایلو د خرڅلاو بازار یو څه ښه شوی دی. په همدې مارکیټ کې مختلف ډوله او نوي ټلویزیونونه لیدل کېږي چې قیمتونه له 7,000 څخه نیولې او ان تر 20,000 افغانیو پورې دي، چې زیات کسان بیا نوي او غټ ټلویزیونونه د کورونو او دفترونو لپاره رانیسي. حالا فعلا مشتری خوب است، مردم میخره، یکم بعضی سپورت ها شروع شده، از این خاطر مردم خوب از خریداری میکنن جنس های تلویزیون چیزا. فروشات ما زیادتر وقت سپورت ها هست، تلویزیون های بزرگ زیاد مردم میخره، مثلا 50 میخره، 55 میخره، 65 میخره، 43 میخره. بازار ما نمی تلویزیون های کلان خوبتر است. 5-6 نوع تلویزیونی است که مثلا کمپانی های بزرگی است، مثلا کمپانی سامسونگ است، کمپانی های LG است، آیوا است، دیگه یک کمپانی نو آمده که به نام استارکس است، یا کیفیت خوب داره، مردم زیاد میخره. کیفیتش بسیار خوب، کیفیت بالا داره، ریسیور داره، با خود میتونید که چینل های خارجی، اروپایی، آسیایی را از طریق ریسیور خود تلویزیون میتونید ببینید. دیگه کیفیت بالا داره. واردات ما که از جنس های اوریجینال ما از دبی واردات میکنیم و چینایی را از خود چین میخریم، مگم با کوالیتی بسیار بالا که مثلا کیفیت خوب داره، مثل اصلی مالزی کار میکنه. قیمتاش مثلا یک 32 تلویزیون ما با 7,000 افغانی میفروشیم، مثلا یک 43 با 12,000 11,000، مثلا یک 50 اینجا با 20,000 18,000 این قسم میفروشیم. د دې مارکیټ یو شمېر نورو ټلویزیون پلورونکو ویل چې ټلویزیونونه بیا مختلف ډولونه لري. سوني، سامسونګ او چینایي دي. سوني او سامسونګ هغه کمپنۍ دي چې په هره برخه کې په لوړ کیفیت سره وسایل تولیدوي. په اوس وخت کې د چینایي ټلویزیونونو پلور زیات دی، دا ځکه چې د هغې قیمتونه د نورو ټلویزیونونو په پرتله یو څه کم دي او د افغانستان خلک بیا خپل اقتصاد ته په کتو د ټلویزیونونه پیري، چې زیات شمېر ټلویزیونونه له چین څخه افغانستان ته واردېږي. در مجموع تلویزیون خب بعد دو نوع است که یکی اصلی میه، مثلا LG و سامسونگ که برند است، و یک مالای چینایی است که مالای چینایی است که اکثر فروشات در کابل هم چینایی زیادتر است فروشات. والا چینایی زیاد است، زیاد است، ارزان است، چون که ارزان است، در افغانستان جنس ارزان میخواهد. دیگه اکثریت مشتری ما همین چینایی است. بازارونه په ټاپه ولاړ دي، مثال د ورځې پخوا چې مثال ښه کاروبار کېدو چې دا کاروبار ضعیفه شوی د هغه نه لري څوک تلویزیون هغه ورکړي است. دا په داسې حال کې ده چې د هر کال په تېرېدو سره نوي او مختلف ډوله وسایل په لوړ کیفیت سره افغانستان ته واردېږي. دغه ځوان بیا په همدې مارکیټ کې له ډېر پخوا راهیسې د لاوډ سپیکر، مایکروفون او نور وسایلو دوکان لري. د له مالا میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه د جوماتونو، مدرسو وسایل له ایران څخه او نور وسایل له پاکستان څخه افغانستان ته واردېږي. کاروبار ما هم ساوند چیزاست، امپلیفایر، میکسر، وسایل مسجد، بوفر، هم چیزاست. فعلا کاروبار ما خوب است، کار شکر. مایک های کمره خو 20-30 مدل است.
یکی کمپانی چینایی است و 2 رقم تولید میکنه. یکی اورجینال است، مثلا کمپانی سنایزر است، سونی است، بویا است، این کمپانی است. یک کمپانی های عام است مثلا به نام برول است، به نام جی بی ان است. این کمپانی های پایینترش است دیگه، نرخ‌های ارزان است، برند نیست. سنایزر و سونی اینا برند است، قیمتاشون بالاست. عین الله چې له آلمان څخه افغانستان ته راغلی وای د کورنۍ له غړو سره یاد مارکیټ ته د دې لپاره راغلی چې خپلې کورنۍ ته په لوړ کیفیت او نوي ډیزاین سره تلویزیون وپیري. آمدیم به خاطر تلویزیون گرفتن بر خانواده. بعد از 8 سال از جرمنی آمدیم تا یک دیدار خانواده. گفتیم باز یک تلویزیون براشون یک بگیرم. چرا بود؟ خب بس بله یک مدل های اسمارت. د یادونې وړ ده چې افغانستان ته تلویزیونونه، کمرې، کمپیوټر او نور وسایل په اوس وخت کې د چین هیواد څخه په نوې بڼه واردېږي چې کم نورې بیا له پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه هم افغانستان ته واردېږي.